سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. افغان بریدګر توپ وهونکی رحمان الله ګلباز لا هم په لومړی مقام کې قرار لري. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د آسیا جام سیالۍ چې پای ته رسیدو دی. دا جام کې سریلانکا او پاکستان پایلوبې ته وتلی چې دواړه لوبډلو ترمنځ د پایلوبې د روانې سپتمبر میاشتې د 18 نیټې ترسره شي. دا جام کې هندوستان، سریلانکا، پاکستان، بنګلادیش او هانګکانګ ترڅنګ افغان لوبډله هم ولوبېده چې لومړی پړاو کې یې خپله 2 سیالۍ وګټلې، خو نور بیا له ماتې سره مخ شو. که څه هم افغان لوبډله له یاد جام څخه بهر شوی، خو افغان بریدګر پولیس توپ وهونکی رحمان الله ګلباز په شپږیزو کې لومړی مقام له ځان سره لري. که څه هم افغان لوبډله له یاد جام څخه بهر شوی، خو افغان بریدګر پولیس توپ وهونکی رحمان الله ګلباز په شپږیزو کې لومړی مقام له ځان سره لري. نوموړی یاد جام په 5 لوبو کې 152 منډې ترڅنګ 12 شپږیزې ترلاسه کړي دي چې له دې سره د آسیا جام د شپږیزو لومړی مقام له ځان سره لري. رحمان الله ګلباز د 12 شپږیزو په وهلو سره لومړی، هند ویرات کوهلی 11 شپږیزې پر مټ دوهم، سریلانکایي ګوسال مینډس د 9 شپږیزو په ترلاسه کولو سره دریم، هندي سوریا کمار یاداف، روهیت شرما او افغان بریدګر توپ وهونکی نجیب الله زدران د 8 شپږیزو په وهلو سره یو بل پسې په 4م، 5م او 6م مقامونو کې قرار لري. یاد دی وي چې د آسیا جام سیالیو کې بیا تر ټولو زیات څلوریزې هند ویرات کوهلی ترلاسه کړي چې د 20 څلوریزو پر مټ د لومړي مقام کې ځای لري. د کوهلی ترڅنګ محمد رضوان 19 څلوریزې په وهلو سره دوهم، افغان ځوان توپ وهونکی ابراهیم زدران چې په روان آسیا جام سیالیو کې د افغان لوبډلې لپاره ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړ، د 14 څلوریزو په ترلاسه کولو سره دریم ځای کې شتون لري. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.